السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستا سوال دا دی چې مقصد سپي اغوستل او چرګان اغوستل او کونترې اغوستل او خرڅول دا څنګه دي؟ او زموږ شریعت موږ ته یو آزاد حکم کړی دی، کلاو راته یې ویلي دي چې کوم شیونه حلال دي نو د هغې اغوستل او خرڅول هم حلال دي، چې کوم شیونه حرام دي نو د هغې اغوستل او خرڅول هم حرام دي. سپی حرام دی او پلید دی، اغوستل او خرڅول یې روا نه دي، بس دې نه ځان بچ کول پکار دي. کونتره حلاله ده، اغوستل او خرڅول یې روا دي. چرګ حلال دی، اغوستل او خرڅول یې حلال دي. تجارت پې حلال دی، ساتل یې حلال دي، حلالول یې حلال دي. خوړل شي دا د خوراک اشیا دي، که دا قیمتي نسلي او که دا ناقیمته نسلي. دا یوه مسله. دویمه مسله دا چې چرګان جنګول دا ناروا دي. کونترې الوزول چې الوزی یې او زغلی یې دا ناروا دي. د کونترو په باب کې زمونږ شریعت مطهره موږ ته وایي چې دا په مرغانو کې پاک مارغه دی او دا ډېره صفایي غواړي او دا د رب کریم ذکر کوي. دې ته به ځای صفا ساتي، دې ته به رڼا کې، دې ته به خوراک په وخت ورکې، دا به ذلیله کې نه، ګنې د دې ازار دی وایي د دې یو بد دعا ده چې هغه وکړي بیا به ټول عمر مالداره نه شي.